Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, dear students. امید ده چې ټول به ښه وئ. راځو نن ویډیو کې ګلیکټوز میټابولیزم باندې خبرې کوو. مخکې له دې چې ګلیکټوز میټابولیزم باندې وغږیږم اول باید موږ دا زده کړو چې ګلیکټوز څه ډول کند دی، څه ډول کاربوهایډریټ ده. دویم د ګلیکټوز سرچینې څه شی دی، زموږ وجود کې ګلیکټوز له کومه کیږي. او دریم موضوع به مو دا وي چې زموږ وجود کې له ګلیکټوز څخه څنګه استفاده کیږي، یعنې زموږ وجود کې ګلیکټوز میټابولیزم څنګه کیږي. اخر کې به د ګلیکټوز د میټابولیزم اړوند بعضې ډس آرډر دي، بعضې ناروغۍ دي، هغې باندې به هم بحث کوو چې که چېرته د ګلیکټوز میټابولیزم ګډوډ شي، خراب شي، هغه ډول نه کیږي څه رقم چې په کار وي، نو کومې ستونزې رامنځته کېدلی شي. اول راځو دې ته چې ګلیکټوز څه ډول کند دی، څه ډول کاربوهایډریټ ده. نو ګورئ، ګلیکټوز از ا مونوسکرایډ. ګلیکټوز یو مونوسکرایډ ده، یو قیمته کند دی، څه رقم چې ګلوکوز باندې موږ غږېدلی وو. ګلوکوز هم یو مونوسکرایډ یو قیمته کند و، داسې ګلیکټوز هم یو قیمته کند دی. مالیکولي فارموله یې ده C(H12O). دا د ګلیکټوز چې یو مونوسکرایډ ده، مالیکولي فارموله یې ده 6 کاربنونه پکې دي، 12 هایدروجن دي، 6 اکسیجن دي. همدا ډول ګلیکټوز الډوهیکزوز ده. د الډوهیکزوز دا معنی چې الډیهاید وظیفوي ګروپ لري، هیکزوز دا معنی چې 6 کاربن لرونکی یو قیمته کند دی. نو ګلیکټوز 6 کاربن لري او الډیهاید وظیفوي ګروپ لري، د دې وجې نه الډوهیکزوز کورنۍ کې موږ اچولی ده. ګلوکوز هم الډوهیکزوز و، ځکه ګلوکوزو کې هم الډیهاید وظیفوي ګروپ و او 6 کاربن پکې موجود و. نو ګلیکټوز یو قیمته کند دی، مالیکولي فارموله یې د C(H12O)، الډوهیکزوز دی او د ګلوکوزو آیسومر دی. اټ از د آیسومر اف ګلوکوز. آیسومر ځکه دی ځکه چې د ګلوکوزو مالیکولي فارموله هم C(H12O) ده او د ګلیکټوزو مالیکولي فارموله هم C(H12O) ده. د دواړو مالیکولي فارمولې یو شی ده، فرق صرف دا ده چې د ګلیکټوز او د ګلوکوز چې کومه سټرکچرل فارموله ده هغه یو بل نه مختلفه ده، فرق سره لري. د دې وجې نه ګلیکټوز او ګلوکوز یو بل ایزومر هم دي، همدا ډول ایپیمرز هم دي. ګلیکټوز شودو کې موجود وي. یو ګریک ورډ ده، یو یوناني کلمه ده، ګالا نه اخیستل شوې ده او ګالا وایي ملک ته یا شودو ته. دا د ګلیکټوز یو لنډه پیژندنه وه. اوس به راشو د ګلیکټوز سورسز ته یا سرچینو ته چې ګلیکټوز په څه شي کې وي او زموږ وجود کې ګلیکټوز له کومه کیږي. نو ګورئ، موږ تاسې ملک شودې استعمالوو، شودې څښو، همدا شی د شودو نه نور څه چې جوړیږي، ملک پروډکټس وغیره، دا موږ تاسې استعمالوو، خورو او څښو یې. په دې کې یو کند موجود دی چې هغه کند لکټوز نومیږي. کله چې تاسې شودې څښئ نو په دې شودو کې لکټوز کند دی. دا شودې کله چې تاسې وڅښلې دا به لاړ شي ستاسې ډایجسټیو سیسټم ته به داخلي شي. بالاخره به دغه شودې ورسیږي، دغه لکټوز به لاړ شي سمال انټسټاین ته، وړو کولمو ته. په وړو کولمو کې موږ یو انزایم لرو چې هغه نومیږي لکټیز یا هم ورته موږ بل نوم اخلو بیټا ګلیکټوسایډیز. په وړو کولمو کې د لکټیز انزایم په واسطه به لکټوز کند تجزیه شي، مات به شي، ورنه دویو قیمته کندونه به په لاس راشي چې یو نومیږي ګلوکوز او دویم نومیږي ګلیکټوز. نو په وړو کولمو کې له لکټوز نه چې شودو کې موجود دی ګلوکوز او ګلیکټوز جوړیږي د لکټیز انزایم په واسطه. اوس ګلوکوز او ګلیکټوز چې دي دا دواړه مونوسکرایډ دي، یو قیمته کندونه دي. دا دواړه به ابزارب شي، جذب به شي، پورټل سرکولیشن له لارې به لاړ شي لیور ته، یعنې ته. خو ګورئ، ګلوکوز او ګلیکټوز دواړه جذبیږي، خو د ګلوکوزو په نسبت د ګلیکټوزو جذب فاسټلی کیږي. ګلیکټوز ابزارب فاسټلی، ګلیکټوز د ګلوکوزو په نسبت زر جذبیږي، چټک جذبیږي. او چې کله جذب شي زیانې ته لیور ته، او کله چې ځیګر ته راورسیږي، لیور ته راورسیږي، د ځیګر په حجراتو کې، په هیپاټوسایټ کې، سایټوزول کې یعنې په سایټوپلازم کې به د ګلیکټوز میټابولیزم سټارټ شي. نو کله چې ګلیکټوز جذب شول، دغه ګلیکټوز به لاړ شي لیور یعنې ته به لاړ شي، ځیګر ته به راشي او په ځیګر کې به د ګلیکټوزو میټابولیزم شروع شي. اوس مهمه خبره دا ده چې ګلیکټوز د ګلوکوزو په نسبت چټک ولې جذبیږي. یو وجه دا ده چې ګلیکټوز انټرز انټو سیل انسولین انډیپینډنټلی، یعنې ګلیکټوز حجراتو ته داخلیږي خو په انسولین باندې ډیپینډنټ نه ده. که انسولین وي او که نه وي ګلیکټوز سیل ته داخلیدلی شي. او ګلوکوز چې داخلیږي هغې لپاره باید انسولین وي. انسولین اول اجازه ورکوي، ون پاس ریسپټر سره بایند کیږي، وصل کیږي، اجازه ورکوي، هغې نه وروسته بیا ګلوکوز
ګلوکوز داخليږي خو ګلکټوز انسولین شتون یا نشتون پورې اړه نه لري د دې وجه نه ګلکټوز نسبت ګلوکوز ته فاسټلی ابزورب کیږي نو زمونږ وجود کې ګلکټوز له کومه کیږي نو یو سرچینه شوه لاکټوز مونږ شیدې څښو شیدونه چې څومره څه جوړیږي ملک پروډکټس هغه استعمالو په هغې کې لاکټوز کن موجود وي زموږ سمال انټسټاین کې وړو کولمو کې د لیکټیز انزایم په واسطه لاکټوز تجزیه کیږي ماتیږي ورنه ګلکټوز لاسته راځي ګلکټوز زی لیور ته او لیور کې میټابولیزم شروع کیږي دا یو سرچینه شوه راځو دویمې سرچینې ته ګورئ زموږ په وجود کې په حجراتو کې ګلایکولیپټ شته همداشان ګلایکوپروټینز پکې دي همدا ډول موږ په سیلز کې سایټوپلازم کې په غشا کې په یوه غشا کې پوښل شوی ارګانیل لرو چې هغه لایسوزوم نومیږي او په لایسوزوم کې هایډرولایټیک انزایمونه دي ډیګریډیټیو انزایمونه دي تجزیه کوونکي انزایمونه موجود دي نو زموږ سیلز کې چې کوم ګلایکولیپټز دي ګلایکوپروټینز دي دې باندې لایسوزومل ډیګریډیشن پروسس کیږي یعنې دغه ګلایکولیپټ دغه ګلایکوپروټین زموږ د لایسوزوم په واسطه ډیګریډ کیږي تجزیه کیږي او د تجزیه کېدلو نه یې ګلکټوز چې کوم کن دی مونوسکراید دی دا په لاس راځي ګورئ لایسوزوم یو ارګانیل ده په یو غشا کې پوښل شوی وي سایټوپلازم کې موجود وي او په داخل کې هایډرولایټیک انزایم وي تجزیه کوونکي انزایمونه موجود وي دغه لایسوزوم ډېر کارونه کوي یو کار یې دا ده چې زموږ سیلز کې چې کوم غټ بایولوژیکي مالیکولونه دي لکه پروټین لکه کاربوهایډریټ لکه لیپیډ شهم همداسې هستوي اسیدونه نیوکلیک اسید دا ډیګریډ کوي دا تجزیه کوي همدا ډول لایسوزوم دا وړتیا هم لري چې د لایسوزومل انزایمز په واسطه ګلایکولیپټ او ګلایکوپروټین ډیګریډ کړي ورنه ګلکټوز په لاس راشي او فاینلی بالاخره به ګلکټوز میټابولیزم شروع کیږي د ګلکټوز موږ وجود کې له کومه کیږي نو دوه سرچینې مې یادې کړلې یو لیکټوز کن شو دویم ګلایکولیپټ او ګلایکوپروټین د لایسوزومل ډیګریډیشن په اساس ورنه ګلکټوز هم په لاس راتللی شي دا و د ګلکټوز سورسز یا سرچینې اوس راځو د ګلکټوز میټابولیزم ته یعنې زموږ وجود څنګه له ګلکټوزو نه استفاده کولی شي زموږ وجود کې ګلکټوز څنګه استعمالیږي زموږ وجود کې ګلکټوز باندې کوم کیمیاوي تعاملات ترسره کیږي هغه میټابولیزم یې څه رقم دی نو ګورئ ورته کله چې ګلکټوز ځیګر ته راورسېده لیور ته راورسېده ځیګر حجراتو ته داخل شي په سایټوپلازم کې به ګلکټوز باندې یو عملیه وشي لومړی کار به دا وشي چې ګلکټوز باندې به موږ یو فاسفیټ نصب کو ګلکټوز چونکې شپږ کاربنه دی دلته ما شپږ سرکل رسم کړي دي C6H12O6 دا مالیکولي فارموله ده ګلکټوز به په سایټوپلازم کې د ګلیکټوکاینیز انزایم په مرسته باندې بدل شي په ګلیکټوز 1 فاسفیټ باندې نو که دا شپږ کاربنونه وي 1 2 3 4 5 شپږ د انډرسټینډینګ په خاطر د پوهېدلو په خاطر نو ګلیکټوکاینیز انزایم څه وکړل په ګلیکټوز باندې یې یو فاسفیټ نصب که خو په څوم کاربن یې نصب که دلته مې لیکلی ګلیکټوز 1 فاسفیټ یعنې فاسفیټ نصب شو خو د ګلیکټوز په لومړي کاربن باندې نو دلته ما فاسفیټ پسې خښ کړی ده نو لومړی کار به په ځیګر کې دا وشي چونکې د ګلیکټوز میټابولیزم په ځیګر کې صورت نیسي د دې وجې نه ځیګر په حجراتو کې په سایټوپلازم کې به لومړي پړاو کې ګلیکټوز لومړي کاربن باندې به یو فاسفیټ نصب کو نو ګلیکټوز به بدل شي په ګلیکټوز 1 فاسفیټ باندې د ګلیکټوکاینیز انزایم په مرسته چې دا په د ځیګر په حجراتو کې په هیپاټوسایټ کې په سایټوزول کې موجود دی اوس مهمه خبره دا ده چې ګلیکټوکاینیز څه معنا لري ګورئ ګلیکټو اشاره ده ګلیکټوز ته کاینیز هغه انزایمونو ته وایي چې په یو مرکب باندې فاسفیټ نصبوي فاسفیټ ورلګوي دا به کاینیز انزایمونه نو اسانه خبره ده دلته ما انزایم نوم ذکر کړ ګلیکټوکاینیز دا معنا لري چې دا یو داسې انزایم ده دا یو داسې بایولوژیکي کټالیست دی چې راځي په ګلیکټوز باندې فاسفیټ نصبوي خو په څوم کاربن یې نصب که فاست کاربن باندې د دې وجې نه ګلیکټوز بدل شو په ګلیکټوز 1 فاسفیټ باندې اوس خبره دا ده چې دغه فاسفیټ چې په ګلیکټوز باندې ګلیکټوکاینیز انزایم نصب که دا فاسفیټ له کوم ځای نه شو نو ضرور خبره ده موږ په سایټوپلازم کې
د ATP مالیکولونه لرو اډینوسین ټرای فاسفیټ دلته 3 فاسفیټس موجود دي نو د ATP به بدل کوم په ADP باندې نیو فاسفیټ به ریموو شي آزاد بشي هغه فاسفیټ به ګلیکټوکاینیز راواخلي په ګلوکټوز د ګلیکټوز په لومړي کاربن به ورنصب کی خاخ به کی ګلیکټوز به بدل شي په ګلیکټوز 1 فاسفیټ باندې نو دا موږ سره لومړی پړاو لومړی سټپ لومړی ریاکشن را به شو دویم پړاو ته اوس به موږ دا سټیل کوو چې یو بل تعامل به کو ایکسچینج ریاکشن ول سٹارټ یو بل تعامل شروع کیږي د نورسته چې ته ایکسچینج ریاکشن ایکسچینج وای تبادله ته بدلول را بدلول اوس موږ ګلیکټوز 1 فاسفیټ دا بدل کو په UDP ګلیکټوز باندې پلس ګلوکوز 1 فاسفیټ باندې دا مې ډیر اسانه کړ ایکسچینج ریاکشن په څنګه صورت نسی یعنی دویم تعامل په څنګه صورت نسی نه ګوري په لومړي پړاو کې موږ سره ګلیکټوز یو فاسفیټ ترلاسه شوی دا اوس به داسې چلو کو چې ګلیکټوز یو فاسفیټ دا به راواخلو د UDP ګلوکوز سره به یوځای کو دا هم په سایټوپلازم کې تر سره کیږي نو کله چې ته ګلیکټوز 1 فاسفیټ دا چې دلته جوړ شوی دا له UDP ګلوکوز سره یوځای کوي UDP ګلوکوز الریډي په سایټوپلازم کې موجود دی د ځیګر په حجراتو کې په سایټوپلازم کې UDP ګلوکوز شته نو ګلیکټوز 1 فاسفیټ به د UDP ګلوکوز سره موږ یوځای کوو دلته به یو تعامل صورت ونیسي چې هغه ته ایکسچینج ریاکشن دا معنا چې UDP ګلوکوز کې د UDP به راواخلو دا به موږ یوځای کوو د ګلیکټوز سره او دا فاسفیټ چونکې ګلیکټوز سره دا فاسفیټ به له ګلیکټوز نه لري دا به نسب کو چا باندې ګلوکوز باندې نو ګوره دلته مو ایکسچینج وکړو دلته مو تبادله وکړه UDP ګلوکوز نه مو UDP راواخسته ګلیکټوز سره میوځای کړه او د ګلیکټوز نه مو فاسفیټ راواخسته ګلوکوز سره میوځای کړه دې تعامل ته وایي ایکسچینج ریاکشن د دې تعامل تر سره کولو لپاره یو ډیر مهم انزایم چې باید شتون ولري هغه ګلیکټوز 1 فاسفیټ یوریډایل ټرانسفریزز دا داسې انزایم دی چې ټرانسفر انتقال یې تر سره کړل نو محفف یې موږ سره ګلټ دی GALT نو د ګلیکټوز 1 فاسفیټ یوریډایل ټرانسفریز انزایم په واسطه موږ ایکسچینج ریاکشن تر سره کړ ګلیکټوز یو فاسفیټ مو له UDP ګلوکوز سره یوځای کړه جوړ مو چې کړل ورنه جوړ مو کو UDP ګلیکټوز او ګلوکوز 1 فاسفیټ دا څنګه جوړیږي نه ګوره UDP مو راواخسته ګلیکټوز سره یوځای کړه د دینه به جوړ شي UDP ګلیکټوز فاسفیټ مو راواخسته ګلوکوز سره یوځای کړه جوړ به شي ګلوکوز 1 فاسفیټ دې تعامل ته موږ وایو ایکسچینج ریاکشن نو ګوره لومړی سټپ کې مو چې وکړل ګلیکټوز حجرې ته داخل شو سایټوپلازم ته لاړو په سایټوپلازم کې ګلیکټوز مو د ګلیکټوکاینیز انزایم په مرسته بدل کړ په ګلیکټوز 1 فاسفیټ باندې یعنی په لومړي کاربن باندې فاسفیټ ور نصب کړ دین وروسته به دویم تعامل صورت ونیسي چې هغه ته ایکسچینج ریاکشن کې بچو کو موږ به ګلیکټوز 1 فاسفیټ د UDP ګلوکوز سره یوځای کو د ګلټ انزایم په مرسته جوړ بکو UDP ګلیکټوز او ګلوکوز 1 فاسفیټ باندې دا د ګلیکټوز د میټابولیزم دویم پړاو کدی نه ماسانه کې لنډ دا سیویل شي ګلیکټوز اول بدل کې په ګلیکټوز 1 فاسفیټ باندې د ګلیکټوکاینیز انزایم په مرسته یو ATP انرژي بدلته مصرف کړي او دویم پړاو کې به ګلیکټوز 1 فاسفیټ مونږ بدل ک په UDP ګلیکټوز باندې او ګلوکوز 1 فاسفیټ باندې د GALT انزایم په مرسته باندې دلته مالیکل ګلوکوز 1 فاسفیټ نو ګلوکوز کې شپږ کاربن 1 2 3 4 5 شپږ او په لومړي کاربن باندې فاسفیټ نصب شاید دلته مې فاسفیټ نصب ک جست فار انډرستانډینګ پرپس دی پویدلو په خاطر دا موږ سره د ګلیکټوز د میټابولیزم دویم پړاو اوس مهمه خبره ده چې دلته په دویم تعامل کې په ایکسچینج ریاکشن کې یو ماده جوړه شوې ده چې هغه ته وایي UDP ګلیکټوز اوس د UDP ګلیکټوز باندې به موږ څه کوو UDP ګلیکټوز نه موږ ډیر کارونه اخیستلی شو اول له UDP ګلیکټوز نه موږ لکټوز کن جوړولی شو چیرته میموري ګلینډ کې برست کې په سینو کې د ګلیکټوز نه لکټوز کن جوړیږي همدا شی د ګلیکټوز نه ګلایکولیپیډ جوړیږي همدا شی د ګلیکټوز نه ګلایکوپروټین جوړیږي همدا شی ګلیکټوز نه به موږ وجود ګلایکوز امینو ګلایکین جوړېدلو کې استفاده وکړي همدا ډول موږ وجود دا وړتیا لري چې UDP ګلیکټوز ته بدل کړي په ګلوکوز باندې د دې وجه نه کلم چې د ګلیکټوز میټابولیزم تر سره کیږي موږ باید درې موضوعات ذهن کې نیولې وي اول موږ ګلیکټوز بدلولی شو په ګلوکوز باندې دا په ځیګر کې کوو دویم موږ ګلیکټوز بدلولی شو د الکټروز په جوړولو کې او ګلیکټوز نه استفاده کولی شو چیرته میموري ګلینډ کې دریم ګلیکټوز نه موږ د ګلایکولیپیډ په جوړولو کې ګلایکوپروټین په جوړولو کې او ګیک په جوړولو کې هم استفاده کولی شو دا و د ګلیکټوز یوزز خان UDP ګلیکټوز غم خمو خوړه او بل مهمه خبره
خبره ده چې ګوري ګلکټوز از ناٹ دیټ مچ اسنشل اف ناٹ ټیکن ان ډایټ ګوري که چیرته موږ ګلکټوز په غذا کې وانخلو نو دا دومره مهم نیوټرنټس نه ده ګوري ګلکټوز یو دومره مهم نیوټرنټس نه دومره اسنشل اړین مغذي مواد نه دي ځکه که چیرته تاسو ګلکټوز په غذا کې وانخلئ بیا مو هم وجود دا وړتیا لري چې ګلکټوز جوړ کړي څنګه نو داسې درته جوړوي زموږ وجود کې په ځیګر کې د ځیګر په سایټوپلازم حجراتو کې په سایټوپلازم کې د یو ډي پي ګلوکوز په نوم یو ماده شتون لري چې ګلایکوجینیسیس عملیه کې له دغې مادې نه استفاده کیږي نو ځیګر دا وړتیا لري چې یو ډي پي ګلوکوز تاسو ته بدل کړي یو ډي پي ګلکټوز باندې او دا وړتیا هم لري چې یو ډي پي ګلکټوز تاسو ته بدل کړي په یو ډي پي ګلوکوز باندې نو که چیرته موږ په غذا کې ګلکټوز وانه خلو ځیګر دا وړتیا لري چې له یو ډي پي ګلوکوز نه تاسو یو ډي پي ګلکټوز جوړ کړي او دغه ګلکټوز نه بیا ته دغه ځایونو کې استفاده وکړي لکټوز جوړ کړي ورنه همداسې ګلایکولیپیډ جوړېدو کې ګلایکوپروټین جوړېدو کې ګیګ جوړېدو کې او دا شی کولی شي ګلکټوز ته اړتیا په وخت کې په ګلوکوز هم بدل کړي نو یو کار خو دا وشه د دې وجې نه ګلکټوز دومره اسنشل نیوټرنټس نه ده علت څه ده علت دا ده چې ځیګر په حجراتو کې یو ډي پي ګلوکوز شته او هلته یو ډي پي ګلوکوز موږ بدلولی شو په یو ډي پي ګلکټوز باندې د یو انزایم په مرسته چې هغه نومیږي یو ډي پي هیګزوز 4 ای پي میریز د انزایم نوم ولې موږ داسې ورکړی ده ځکه چې دواړو مادو کې یو ډي پي شته او داسې که ګلوکوز ده او که ګلکټوز د دواړه هیګزوز دي شپږ کاربن لرونکي او قیمته کندونه دي ای پي میریز نوم یې ولې ورکړی ځکه ګلوکوز او ګلکټوز خپل منځ کې ای پي مر هم دي په څلورم کاربن باندې نو موږ وجود دا وړتیا لري زموږ ځیګر دا وړتیا لري چې یو ډي پي ګلوکوز په یو ډي پي ګلکټوز بدل کړي یو ډي پي ګلکټوز په یو ډي پي ګلوکوز بدل کړي د انزایم په مرسته چې هغه انزایم نومیږي یو ډي پي هیګزوز 4 ای پي میریز نو دلته چې موږ سره ایکسچینج ریاکشن کې یو پروډکټ جوړ شوی هغه کې یو یو ډي پي ګلکټوز نو یو ډي پي ګلکټوز موږ بدلولی شو په ګلوکوز باندې هم یو ډي پي ګلکټوز نه موږ جوړولی شو لیکټوز په جوړېدو کې ګلایکولیپیډ په جوړېدو کې ګلایکوپروټین په جوړېدو کې ګیګ په جوړېدو کې موږ له ګلکټوز نه استفاده کولی شو دا د یو ډي پي ګلکټوز د میټابولیزم یو برخه د ګلکټوز استعمال چې زموږ وجود کې ګلکټوز څنګه استعمالیږي ګلکټوز نه څنګه استفاده کیږي را به شو ایکسچینج ریاکشن کې یو بله ماده جوړه شوې ده چې هغه نومیږي ګلوکوز 1 فاسفیټ ګلوکوز 1 فاسفیټ باندې به څه کوو ګورئ هلته کله چې موږ سره ګلوکوز 1 فاسفیټ جوړ شو یعنی ګلوکوز چې شپږ کاربن لرونکی مرکب دی 1 2 3 4 5 6 شپږ کاربن لري په لومړي کاربن فاسفیټ نسب د دې مادې ته موږ نوم ورکړی ګلوکوز 1 فاسفیټ او دا دلته موږ سره په ایکسچینج ریاکشن کې جوړ شو اوس د ګلوکوز 1 فاسفیټ باندې څه وکړو اسانه خبره ده ګلوکوز 1 فاسفیټ به موږ بدل کړو په ګلوکوز شپږ فاسفیټ چې مو وکړل نور مو څه نه دی کړي د ګلوکوز په لومړي کاربن باندې فاسفیټ خاخو دا فاسفیټ مو له لومړي کاربن نه انتقال شپږم کاربن ته نو شپږم ته انتقال کې نو ګلوکوز 1 فاسفیټ چینج شو په ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې دا کار مو چې کوو دې لپاره یو انزایم باید وي هغه انزایم نومیږي فاسفو ګلوکومیوټیز فاسفو کلمه ذکر شوې ده چې په ګلوکوز 1 فاسفیټ کې هم فاسفیټ د ګلوکوز شپږ فاسفیټ کې هم فاسفیټ ذکر ده ګلوکو ولې ذکر ده ځکه چې دواړه مادې دواړه مرکبونه ګلوکوز دي میوټیز انزایم دا معنی چې دا یو داسې انزایم دا کلم چې میوټیز ذکر وشي دا یو داسې انزایم چې هغه یو هغه د فاسفیټ چې کوم لوکیشن د هغې ته هغه چینج کوي هغه تغییر کوي نو فاسفو ګلوکومیوټیز داسې انزایم ده چې د ګلوکوز په مرکب کې د فاسفیټ موقعیت چینج کوي تغییروي نو ګلوکوز 1 فاسفیټ هم بدل که ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې د فاسفو ګلوکومیوټیز انزایم په مرسته اوس چې کله ګلوکوز شپږ فاسفیټ جوړ شو اوس به څه کوو اوس دوه لارې دي یو لاره دا ده چې ګلوکوز شپږ فاسفیټ به راواخلو ګلایکولایسس به شروع کو یعنی ګلوکوز شپږ فاسفیټ بدل کو په فرکټوز شپږ فاسفیټ بیا فرکټوز 1 6 بیس فاسفیټ بالاخره به موږ سره پایرویټ او لاکټیټ جوړ شي ګلایکولایسس به وشي انرژي به جوړ شي نو ګلوکوز شپږ فاسفیټ یو طریقه چې شوه ګلوکوز شپږ فاسفیټ موږ ګلایکولایسس عملیه کې استعمالولی شو دویمه طریقه چې ده دویمه طریقه دا ده چې ګورئ زموږ ځیګر دا وړتیا لري چې ګلوکوز شپږ فاسفیټ نه درته ګلوکوز جوړ کړي یعنی ګلوکوز شپږ فاسفیټ خو په دوو طریقو تللی شي یا به ګلایکولایسس د دې وشي یا به داسې چلو کړو چې د ګلوکوز په شپږم کاربن باندې فاسفیټ ښخ ده موږ به داسې چلو کړو چې د شپږم کاربن نه به فاسفیټ لرې کړو کله چې فاسفیټ لرې کړو نو ګلوکوز شپږ فاسفیټ بدل شي په چا ګلوکوز باندې دا کار چې کېږي دا به په ځیګر کې کېږي لیور کې به کېږي لیور کې موږ یو انزایم د دې لپاره خاص لرو چې هغه نومیږي ګلوکوز شپږ فاسفټیز د
ګلوکوز شپږ فاسفټیز انزایم په مرسته به ګلوکوز شپږ فاسفیټ بدل کو په ګلوکوز باندې. له دغه ګلوکوز نه بیا موږ استفاده کوو یا هم ګلایکوجینیسس کې یا هم بیا ګلایکولایسس کې یا به هم دا ګلوکوز سرکولیشن ته لاړ شي، دوران ته به لاړ شي، ورسره به د بلډ ګلوکوز لیول منظم پاتې شي، کنټرول به شي. نو ګلکټوز میټابولیزم کې به څه وشي؟ ګلکټوز به موږ لومړي سټپ کې بدل کو په ګلکټوز 1 فاسفیټ باندې د یو مهم انزایم په مرسته چې هغه نومیږي ګلکټوکاینیز. دلته مې بیک ګراوند هم زیډ کړی ده. علت دا دی چې ګلکټوکاینیز یو ډیر کی انزایم ده، اساسي انزایم ده. که چیرته په یو چا کې ګلکټوکاینیز انزایم په ارثي ډول نه موجود یا ګلکټوکاینیز وو هغه ډول فنکشنل نه وو، هغه ډول وظیفه نشو اجرا کولی سره کوم چې نورمال شخص کې باید اجرا کړي، نو د دې انزایم د نشتون له وجې د دې انزایم د کمۍ له وجې به ګلکټوز میټابولیزم خرابېږي، ګلکټوز میټابولیزم به بې نظمه کیږي او د دغه میټابولیزم د ګډوډۍ له وجې به ناروغۍ رامنځته کیږي لکه ګلکټوسیمیا. وروسته به دې باندې بحث کوو. نو لومړي پړاو کې ګلکټوز موږ بدل کړ په ګلکټوز 1 فاسفیټ. را به شو دویم پړاو ته. دویم پړاو کې چې کوو ګلکټوز 1 فاسفیټ له یو ډي پي ګلوکوز سره یوځای کوو، د ګلټ انزایم په مرسته جوړوو یو ډي پي ګلکټوز او ګلوکوز 1 فاسفیټ. دلته مې بیک ګراوند زیډ کړی دی ځکه چې ګلټ دا هم یو ډیر اساسي انزایم ده. که چیرته په یو چا کې په ارثي ډول دغه انزایم نه موجود یا دا انزایم وو خو هغه ډول کار یې نشو کولی سره کوم چې په کار و سره کوم چې د دې انزایم وظیفه ده، نو بیا به هم ګلکټوز میټابولیزم خرابېږي، بې نظمه کېږي به، ګډوډېږي به او له وجې به یې ګلکټوزیمیا رامنځته کېږي، له وجې به یې ناروغۍ رامنځته کېږي، له وجې به یې میټابولیک کې بې نظمۍ رامنځته کېږي چې د ګلکټوزیمیا په نوم باندې یادېږي. نو دا دویم سټپ و. دویم سټپ کې موږ سره جوړ شو یو ډي پي ګلکټوز او ګلوکوز 1 فاسفیټ. یو ډي پي ګلکټوز باندې مو چې وکړل، یو ډي پي ګلکټوز موږ کولی شو په ګلوکوز بدل کو. یو ډي پي ګلکټوز نه موږ د لیکټوز په جوړولو کې استفاده کولی شو، میموري ګلانډ کې یعنې په بریسټ کې، په سینو کې. همداشی له ګلکټوز نه موږ ګلایکولیپیډ په جوړولو کې، ګلایکوپروټین په جوړولو کې هم موږ استفاده کولی شو، ګیګ په جوړولو کې، ګلایکوزامینو ګلایکین په جوړولو کې له ګلکټوز نه استفاده کولی شو. ګلوکوز 1 فاسفیټ باندې مې چې وکړل، ګلوکوز 1 فاسفیټ بدل کړ په ګلوکوز شپږ فاسفیټ باندې فاسفوګلوکومیوټیز انزایم په مرسته. ګلوکوز شپږ فاسفیټ چې کله جوړ شو دوه لارې دي، یو لارې دا ګلایکولایسس، ګلوکوز شپږ فاسفیټ به ډایرکټ ګلایکولایسس عملیه شروع شي، انرژي به جوړه شي، کارتیا وه. او دویم سټپ دا ده که ګلوکوز شپږ فاسفیټ کې د شپږم کاربن نه موږ فاسفیټ لري کو نو ګلوکوز به جوړ شي. دا کار ځیګر کې کېږي د ګلوکوز شپږ فاسفیټیز انزایم په مرسته، او دغه ګلوکوز شاید ذخیره شي د ګلایکوجن په ډول، کارتیا وه، او دغه ګلوکوز شاید وینې ته لاړ شي، دوران ته لاړ شي، ترڅو ورسره د وینې ګلوکوز ساویه منظمه پاتې شي. دا و د ګلکټوز میټابولیزم. د ګلکټوز په میټابولیزم کې درې اساسي انزایمونه چې تاسې باید هیڅ کله له یاده ونه غورځوئ. یو انزایم دا ګلکټوکاینیز، دویم انزایم دا ګلکټوز 1 فاسفیټ یوریډایل ټرانسفیریز، دریم انزایم دا یو ډي پي هیکزوز 4 ایپیمیریز. دا درې اساسي انزایمونه دي د ګلکټوز په میټابولیزم کې. د ګلکټوکاینیز وظیفه دا ده چې ګلکټوز بدل کړي په ګلکټوز 1 فاسفیټ. د ګلټ انزایم وظیفه دا ده چې ګلکټوز 1 فاسفیټ درته بدل کی په یو ډي پی ګلکټوز او ګلوکوز 1 فاسفیټ. د یو ډي پی هیکزوز 4 ایپیمیریز انزایم وظیفه دا ده چې یو ډي پی ګلکټوز درته بدل کی په یو ډي پی ګلوکوز یا هم یو ډي پی ګلوکوز درته بدل کی په یو ډي پی ګلکټوز باندې. دا د دې درې انزایمونو وظیفې شوې. دا درې انزایمونه چې ما زیړ رنګ سره هایلایټ کړي دي، دا ولې اساسي دي، ولې دومره مهم انزایمونه دي؟ علت یې دا دی که چیرته په ارثي ډول په یو چا کې ګلکټوکاینیز نه وي یا ګلټ نه وي یا هم یو ډي پي هیکزوز 4 ایپیمیریز نه وي، یا وي خو هغه ډول کار نشي کولی څه ډول چې باید دوی کار وکړي، سره کوم چې په کار وي هغه ډول فنکشنل نه وي، نو د دې انزایمونو د نشتون له وجې، د کمي له وجې به د ګلکټوزو چې کوم میټابولیزم ده دا به ګډوډ کېږي، او کله چې د ګلکټوز میټابولیزم ګډوډ شي له وجې به یې میټابولیک بې نظمۍ رامنځته کېږي، میټابولیک ایرر به رامنځته کېږي، میټابولیک ډس آرډر به رامنځته کېږي، ډول میټابولیکي ګډوډۍ به رامنځته کېږي چې هغه ګډوډۍ ته موږ ګلکټوزیمیا وایو. نیکسټ ویډیو کې به موږ د ګلکټوز د میټابولیزم اړوند چې کومې بې نظمۍ دي، کوم ډس آرډر دي، کومې ناروغۍ دي، هغه باندې به بحث کوو. ګلکټوزیمیا باندې به بحث کوو، د ګلکټوزیمیا په ټایپس باندې یا هم په ډولونو باندې به موږ بحث کوو. دا موږ سره د ګلکټوز
میټابولیزم. نیکسٹ ویډیو کې به انشاءالله ګلیکټوز میټابولیزم اړوند ناروغۍ چې هغې ته مونږ ګلیکټوزیمیا وایو، ټایپ 1 ګلیکټوزیمیا ده، ټایپ 2 ګلیکټوزیمیا ده، ټایپ 3 ګلیکټوزیمیا ده. په ټایپ 1 ګلیکټوزیمیا کې ګورئ کوم انزایم نه وي، ګلیکټوز 1 فاسفیټ یوریډال ټرانسفریز دا انزایم که نه و یا و خو هغه ډول کار یې نه شي کولی څه رقم چې په کار و له وجې به یې د ګلیکټوز میټابولیزم خرابېږي او ټایپ 1 ګلیکټوزیمیا به رامنځته کېږي. که په یو چا کې ګلیکټوکاینیز انزایم ډیفیشنسي وه، کمی موجود و یا ګلیکټوکاینیز انزایم نه و یا هغه ډول کار یې نه شو کولی څه رقم چې باید وای، نو له وجې به یې ګلیکټوز میټابولیزم خرابېږي، ګډوډ کېږي به او ټایپ 2 ګلیکټوزیمیا به رامنځته کېږي. همدا شی که په یو چا کې یو ډي پي هیکزوز 4 ایپیمیریز انزایم نه و یا و هغه ډول فنکشنل نه و څه ډول چې باید نارمل شخص کې وي، له وجې به یې ګلیکټوز میټابولیزم خرابېږي او ټایپ 3 ګلیکټوزیمیا به رامنځته کېږي. دا موږ سره ګلیکټوز میټابولیزم